په ګردیز کې د لسګونه میرمنو په ګډون د پکتیا ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکو په هیواد کې د روانې جګړې غندنه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې او کوچني اختر په مناسبت وربند وکړي. لاریون کوونکو وویل چې له کلونو راهیسې په هیواد کې بدمرغه جګړه روانه ده چې ډېری قربانیان یې دواړو خواو ته افغانان دي او باید چې نوره د جنګ لمن ټوله شي او افغانان په کور دننه سره کینی او دایمي سوله وشي. زه سوله غواړم، سولې لپاره مې مظاهره کړې ده، د ښځینه مې سولې لپاره راولې ده چې موږ سوله غواړو چې امریکا وي که نه وي موږ امریکا نه باندې خلاص نه یو، موږ شکر مسلمان یو، موږ سوله غواړو. په ټولو باندې غږ کوم چې افغانستان نور ډېر د بحران په کې راګیر ده، ډېر په سخت حالاتو کې ده، که نور نه کېږي له خدای نه دې وډار شي او د دغو کونډو یتیمانو نه دې وډار شي، نور دې ټول راټول شي او دا جنګ ته د دفاع ټکی کېږدي. جګړه چې هر ورځ پکې افغانان وژل کېږي، په هر ورځ پکې زموږ خویندې کونډې کېږي، زموږ ماشومان پکې یتیمان کېږي، زموږ پول چکونه پکې ورانېږي. نور افغانانو ته د زغملو نه ده، تر څنګ په نړیواله ټولنې هم غږ وکړ تر څو په افغانستان کې د سولې راتګ په مخه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د پکتیا اوسېدونکو ویل چې د بهرنیو ځواکونو وتل پر نظام هېڅ اغېز نه کوي او افغان ځواکونه ولسونه کولی شي چې دا هېواد پخپله وساتي. د ورباندې اعلانول زموږ لپاره سره کرښه ده. پنځم، افغانستان د افغانانو وطن دی او موږ افغانان په ګډه دفاع کوو. شپږم، د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو لپاره هیڅ د اندېښنې وړ نه دي او موږ په خپل افغان نظام تکیه او باور لرو چې له خپل هیواد به ساتنه وکړي. خارجان خو د هر هیواد خارجان، هغه که اسلامي هیوادونه دي او که غربي هیوادونه دي، د افغانستان په خلکو باندې قطعا کوم بوج نشته. ښه خبر به دا وي چې ټول هیوادونه په خپله خوښه د دې وطن نه لاړ شي. افغانان کولی شي چې دغه خپل کور هر وخت ساتلی او ساتي به. د پکتیا اوسېدونکي داسې مهال د سولې او وربند غوښتنه کوي چې په استانبول کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکې غونډه د طالبانو د نه ګډون له امله ځنډېدلې او له هېوادوالو سره د جګړې په اړه اندېښنې ډېرې شوي دي.